دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه نن پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب میاشت 3 نیټه ده. زه فهیم الله افغان یم. پام وکړئ د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال مهمو خبرونو ته. په میدان وردګو ولایت کې د یتیمانو پالنې او روزنې لپاره د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري مرکزي روزنتون پرانیستل شو چې په یاد روزنتون کې به شاوخوا 250 تنه یتیمانو ته روزنه ورکړل شي. د مسؤلینو په وینا اوس مهال پکې 100 تنه یتیمانو ته د روزنې زمینه برابره شوې. نور حال زموږ د همکار رفیع الله ارمان په راپور کې. په میدان وردګ ولایت کې د یتیمانو د روزنې لپاره د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري مرکزي روزنتون پرانیستل شو. په پرانیست غونډه کې مسؤلینو او لوړپوړو چارواکو د یتیمانو پالنه او روزنه خپل مسؤلیت وګاڼه او زیاته یې کړه چې په ښه شکل به یې پالنه کوي. د امارت له مشرتابونه رانیولې او تر یو لاندې ماموره پورې دا ټول د مکلفیت او دا حق لري چې د دې یتیمانو پرورش کو او د دوی مشکل ورحل کو. او دوی ته زه بیا تکرارا وایم چې هیڅ کله د دوی ځانونه داسې نه بولي چې موږ یتیمان یو، موږ سرپرست نه لرو، موږ مشران ورونه نه لرو یا موږ پلرونه نه لرو. موږ همیشه انشاءالله تعالی د دوی په څنګ کې ولاړ یو. د بېوزلو په موږ او تاسې باندې فریضه ده، واجب ده چې د دوی موږ هر قسم پالنه وکړو او هر قسم خدمت وکړو دوی ته، تر څو دغه بې سرپرسته ماشومان ته ښه لارښوونه وسي او د دوی ښه تربیه وسي. نو دا د موږ او د تاسې وجیبه ده. په یاد روزنتون کې به شاوخوا 250 تنه یتیمانو ته روزنه ورکول کیږي چې له یادې جملې 100 تنه ښځینه او 150 تنه نارینه دي چې اوس مهال یې د 100 تنه یتیمانو لپاره د روزنې او پالنې زمینه برابره شوې. روزنتون د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په سرپرستی کې په افتتاح شوله او جوړ شوله. په دې کې تقریبا موږ ته سهم 2.5 کسان راکړل شوي دي چې په هغې کې 100 نجونه دي او 1.5 وړکي دي. خو د اوس لپاره فی الحال اول قدم کې د موږ لپاره د 100 کسانو سهمیه راکړل شوې ده چې اوس افتتاح د 100 کسانو لپاره وشوله. د مسؤلینو په وینا په دغه روزنتون کې د میدان وردګو ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه یتیمان شته چې د روزنې لپاره یې هر ډول امکانات برابر شوي. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له لوري د دغه ولایت د مرکز میدان ښار په ګډون د بېلابېلو ولسوالیو له 438 اړمنو او بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د میدان وردګ ولایت پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لوري د دغه ولایت مرکز میدان ښار په ګډون د بېلابېلو ولسوالیو له هغو 438 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وو. په دغو مرستو کې تقریبا 50 کیلو قزاقستاني اوړه دي، 25 کیلو وریجې دي او همدارنګه یو هایجن کیټ د حفظ الصحې چې شاوخوا 14 قلمه مواد پکې دي، همدارنګه د لاس مینځلو 20 کلچې صابون ده. اړمن یادو مرستو ته خوښ دي او وایي حکومت یې په سخت وخت کې لاسنیوی کړی. دوی د لا ډېرې مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. تاسو پوهیږئ چې دغه 2 کاله 3 کاله وچکالي هم ده، ډېر سیلابونه هم راغلي دي. موږ ته هم په همدغو سیلابونو کې ډېر غټ ضرر رسېدلی. ټولو خلکو ته اکثره بعضې ته زیات بعضې ته کم د ما په خپله باندې مځکه وړې د سیلاب، نو په هغو حساب باندې موږ عریضه وکړله او دغه دي اوس موږ سره یو کومک کېږي. موږ خوشحاله یو ورځنې د هغه کومک کوونکي مرجع نه. د مسؤلینو غوښتنه دا ده چې موږ سره کومک وشي او جزون مسکینون خلک یې وس نه لري چې جوړې پرستي نه موږ سره باید کومک وشي چې خپل کور بیرته جوړ کړو. مسؤلین وایي د ولایت په کچه له اړمنو او بېوزلو کورنیو سره د مرستو کولو لړۍ دوام لري او هغه کورنۍ چې مستحق وپېژندل شي په مختلفو برخو کې به ورسره مرستې وکړي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګونو له لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د دغه لیدنې پر مهال د ټولګټو وزارت وزیر ملا عیسی ثاني او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د سالنګونو له لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. دغه لیدنې پر مهال د ټولګټو وزارت وزیر ملا محمد عیسی ثاني او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګونو له لارې د بیا رغونې له ترسره شوو کارونو خوښي څرګنده کړې او د یادې پروژې مسؤلینو ته د دې ملي پروژې د کار د غوره کیفیت او په ټاکلي وخت د بشپړېدو په هکله اړینې لارښوونې کړې دي. محترم ملا صاحب د قراردادي شرکتونو مسؤلینو، تطبیقونکو ټیمونو او فني کارکونکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د هیواد د آبادۍ لپاره باید په ګډه کار وکړو او دا د ویاړ ځای دی چې تاسې په بیا رغونه کې برخه اخلي. د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې کار د ټولګټو وزارت تر نظارت لاندې له خصوصي سکتور سره په 3 برخو کې قرارداد شوی چې اوس مهال یې له تونل څخه تر 14 ګالرۍ پورې د سی ټي بي او کانکریټ اچونې کار بشپړ شوی او په شمالي او جنوبي سالنګ کې د 10 ګالریو د بیا رغونې کار جریان لري. د یادونې وړ ده چې د یادو ګالریو پر بیا رغونې سربیره په شمالي سالنګ کې د خنجان دوشي سړک د اسفالټ اچونې کار هم جریان لري. د میدان وردګ ولایت مقام د هدایت په اساس یو تخنیکی پلاوی د دغه ولایت د امیرداد ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولسوالۍ اداري کمپلیکس لپاره 50 جریبه ځمکه ځانګړې او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویلي چې سیمه ییز مسؤلین د امنیت د تامین او خلکو ته د خدمت په برخه کې تل کوښښ کوي او د دوی د ستونزو د حل په موخه هیڅ راز هڅې نه سپموي. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د فاریاب له مرستیال والي مولوي حمید الله ارشاد سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې مولوي حمید الله ارشاد د فاریاب د اجتماعي، اقتصادي او سیمه ییز حکومتولۍ د وضعیت ترڅنګ د خپل فعالیتونو او کړنو په اړه د ریاست الوزرا اداري معاونیت مقام ته راپور وړاندې کړی. نوموړي ویلي چې سیمه ییز مسؤلین د امنیت د تامین او خلکو د خدمت په برخه کې تل کوښښ کوي او د دوی د ستونزو د حل په موخه هیڅ راز هڅې نه دریغوي. د فاریاب مرستیال والي زیاته کړې چې د دې ولایت سیمه ییز مسؤلین او مجاهدین د اسلامي امارات د مشرتابه د اوامرو او لارښوونو عملي کولو ته چمتو دي. مولوي عبدالسلام حنیفي پر یادې کتنې د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د فاریاب سیمه ییزو مسؤلینو فعالیتونه او کړنې ستایلي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویلي چې خلکو ته د ډاډمن امنیت او ټولنیزې هوساینې برابرول او د دوی ستونزو ته رسیدنه د اسلامي امارات له مسؤلیتونو څخه دي او لازمه ده چې سیمه ییز مسؤلین په دې برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. درنو لیدونکو زموږ د دې مهال خبرونه هم دومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.